اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت شپږ دېرشمه برخه. اوس کولی سو چې د مدینې منورې ژوند او زمانه و درو مرحلو ته ورسو. اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې په هغه کې فتنې او مشکلات ول. په دې مرحله کې د مدینې منورې د داخله مشکلات هم ول او د خارج څخه هم د اسلام د دشمنانو حملې وي چې دغه اوله مرحله د حدیبیه تر صلح پورې دوام درلودی او دغه صلح د هجرت د شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې و. دویمه مرحله دا هغه مرحله ده چې د مشرکانو د مشرانو سره د حدیبیه په صلح کې د نه تعارض او د جنګ نه کولو فیصله وشوه چې ودغه مرحله ته مرحله الهدنه ویل کېږي او دغه مرحله د هجرت د اتم کال د روژې په میاشت کې د مکه مکرمې په فتح سره پای ته ورسېده او په دغه مرحله کې د شاوخوا باچهانو اسلام ته دعوت شو. درېمه مرحله هغه ده چې په ډلو ډلو خلک د الله جل جلاله دین او اسلام ته داخلېدل، قبایل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو په شکل باندې مدینې منورې ته د اسلام راوړلو لپاره ورتلل او په اسلام مشرف کېدل چې دغه مرحله د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت پورې دوام وکړي چې دغه رحلت د هجرت په 11 کال او د ربیع الاول په میاشت کې پیښ شو. نو د مدینې منورې د ژوند اوله مرحله دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لپاره نوې ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نه و چې مسلمانان د تکالیفو او د ازارو مشکلاتو او د پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لپاره دا موقع هم برابر کړ چې د یو امن او د امان په شار کې یو نوې اسلامي ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض و چې د دغې نوې ټولنې او نوې وطن په آبادولو او په جوړولو کې حصه واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو لپاره وشندي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم د دغه ټولنې د جوړولو لپاره امام او قائد، لارښوونکی او هادي دی او بې له منازعې او اختلاف د دغه کار و مشري ته رسول صلی الله علیه وسلم ټاکل شوی دی. نو هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېدل او د رسول صلی الله علیه وسلم ورسره معامله وه، هغه پر درې قسمه ول چې د هر قوم حال نسبت د هغه بل قوم و حال ته ډیر واضح فرق درلودی او ډیر سره مختلف ول. او رسول صلی الله علیه وسلم د هر قوم او هر ډلې لپاره خاص مسائل درلودل چې د هغه بل قوم او د بل فرقې څخه به جلا ول چې دغه قومونه او دغه ډلې په داسې طریقې سره اول د رسول صلی الله علیه وسلم هغه غوره او مکرم پاک او صالح اصحاب کرام ول. دویم هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نه راوړی او دوی د مدینې منورې د اصلي قبیلو غړي او افراد ول، بلکې ځینې مشران هم ول. دریم يهود چې يهود بیا په خپل درې قبیلې ول چې مخکې څه بیان شوی. اوس نو اولا هغه مسائل چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ هغه دا چې د مدینې منورې د ژوند کیفیت په تمام معنا د هغه حال او کیفیت څخه مخالف و چې مهاجرو مسلمانانو په مکه مکرمه کې درلودي. هغه وخت چې دغه اوسنی مهاجر مسلمانان په خپل شهر او مکه مکرمه کې ول، که څه هم دی یوې کلمې سره راجمع کول او د ټولو هدف یو، مګر په مختلفو کورو کې سره اوسېدل، د هر یو کور او د استوګنې ځای جلاو، دوی سره پاشلي ول او مظلومه ول او ذلیله او شړل سوي ول. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودی، امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس و. دغه مسلمانانو هلته نسوای کولی چې یو نوې اسلامي ټولنه جوړه کړي په هغه موادو او په شرایطو سره چې هر انساني ټولنه و هغه ته ضرورت لري. نو ځکه موږ وینو کم آیاتونه او قرآني سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي فقط د اسلام مبادی او هغه اولینی شان بیانول
او داسې اسلامي اوامر او قوانین پکې موجود ول چې هر فرد په انفرادي ډول سره عملي کولای شي. په هغو قرآني اوامرو کې خلق شو او د خیر کارو ته هڅول کېدل، مسلمانان په شو اخلاقو امر کېدل، د رذایلو او کښتو کارو څخه منع کېدل. مګر په مدینه منوره کې د اولې ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس و، هیڅ چا پر دوی باندې حکم او تسلط نه درلودی. نو اوس دوی ته دا موقع برابره سوه چې د تمدن او آبادی په کارو باندې مشغوله سي، د معیشت او د اقتصاد، د حکومت او د سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او د حرام، عبادت او اخلاق او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعده ده چې یو نوې اسلامي ټولنه جوړه کړي، داسې ټولنه چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټول عالم او انساني ټولنه کې د څه ټولنې دي د هغو ټولو ټولنو سره دا ټولنه فرق ولري. دغه د دوی ټولنه د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت لپاره یو ښه مثال او نمونه وګرځي. هغه ټولنه جوړه کړي چې د دوی د هغې ټولنې د جوړولو لپاره 13 کاله په مکه مکرمه کې رنګارنګ عذابونه او تکلیفونه ګاللي او زغملي ول. مګر دا دې هم درته معلومه وي چې د دغسې سالمې ټولنې جوړول نه په یوه ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغسې ټولنې د جوړولو لپاره ډېر اوږد وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ شي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو کې خلک تربیه شي چې د دغه شریعت جوړونکی الله جل جلاله او چلونکی او جاری کوونکی رسول صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه زړه سره قبلوي، د هغه احکام پر خپل ځانو باندې عملي کول. د دغه مؤمنانو په باره کې الله جل جلاله د سورة انفال په 2 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یعنی حقیقی مومنان هغه کسان دي کله چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي او پر خپل رب باندې توکل کوي. که څه هم د دغسې مسایلو تفصیل زموږ د بحث موضوع نه ده، خو موږ د ضرورت پر اندازه دغه مسایل بیان کړل. دا هغه لوی کار و چې د مسلمانانو په متعلق رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سره مخامخ و چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف و. د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دغه کار هغه اساسي کار و، خو تلواري کار نه و، بلکې دغه کار د وخت په تیریدو سره کېدی. خو هلته نور داسې مسائل ول چې اهمیت یې تر دغه لوی او مهم کار لږ و، مګر تلوار یې غوښتی. هغه داسې د هجرت په شروع او په مدینه منوره کې مسلمانان پر 2 قسمه ول. یو قسم مسلمانان هغه و چې په خپله مځکه کې په خپلو کورو کې او د خپلو مالو سره ول، بله هېڅ پریشاني یې نه درلوده، بې له هغه څه چې یو سړی په خپل کور کې د ژوندانه د ضروریاتو د پوره کولو دپاره څه مشکل لري، چې دا د انصارو ډله. په خپله د انصارو په مابینځ کې بیا قبیلوي شدید نفرت او د زړو عناد او عداوت و چې دا د ډېرې مودې څخه د دوی په مابینځ کې پروت و. په نږدې تېره سوو وختونو کې د دوی په مابینځ کې ډېر شدید جنګونه تېر سوي ول، او د مسلمانانو هغه بله ډله هغه مهاجرین ول چې هر شی په مکه مکرمه کې ځین پاته سوی و. خپل ځانونه یې خالي مدینې منورې ته رسولي ول، خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارت ټول په مکه مکرمه کې پرېښی و. دلته په مدینه منوره کې نه د شپې د تېرېدلو ځای لري، نه د خوړلو شی لري، نه کار ستا چې وي کي، نه مال ستا چې شپه به تېره کړي. د دغو مهاجرینو شمیر لږ هم نه و او ورځ په ورځ نور هم پسې زیاتېدی.
ځکه هر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر شوی او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غنی او ثروتمند ښار هم نه و، نو د مدینه منورې اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله شوه. په دغه شکېدلي حالت کې اسلام دښمنو قواو تقریبا اقتصادي بندیز هم پر ولګول. خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینه منورې څخه بند غوندې کړل، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب شو. دا د مسلمانانو د دوه مختلفو ډلو په متعلق ستونزې او مشکلات وو. او هغه دویم قوم چې هغه مشرکان ول، خو د مدینه منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي ول. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودی، خو په زړه کې شک او د خپل پلرو د دین په پرېښولو کې متردد ول. مګر دغه حالت سره سره د اسلام او د مسلمانانو سره په زړه کې چم او عداوت نه درلودی، او ډیر وخت نشو تیر چې دوی اسلام ته داخل شول او صادق مسلمانان ځینې جوړ شول. مګر په دغه خلکو کې بیا داسې خلک هم ول چې په زړه کې د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودی. دا په وسه نه وکړه چې خپل عداوت او دښمني ښکاره کړي، بلکې د وخت او د حالاتو د مراعات په سبب مجبور ول چې د دوستۍ او د مودت اظهار وکړي. چې دغه خلکو مشر او رئیس عبد الله ابن ابي ابن سلول. دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا څوک دی؟ څه موده مخکې او د بعاث تر جنگ وروسته د اوس او د خزرج د قبیلو پر دې اتفاق و چې دغه عبد الله به د دغه قبیلو د پاره د باچا او د رئیس په صفت سره منل کیږي. او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه و پیښه شوې چې دغه دواړو قبیلو دي د یو باچا پر مشرتوب باندې اتفاق سره کړی. نو د تاج د پاره ملغلری او جواهرات هم سره یو ځای کړي ول چې دته د باچاهي تاج ورکړي او د مدینه منورې باچا یې وګرځي. په دغه وختو کې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی. دغه عبد الله ابن سلول له قومه چې کوم څوک مسلمان شوي ول، هغه خلک د رسول صلی الله علیه وسلم تابع شول. دغه عبد الله په ګمان رسول صلی الله علیه وسلم د باچاهي د سواخسته، نو خود په زړه کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر شدید عداوت درلودی. او کله چې بیا ولید چې حالات داسې سول چې د پر شرک پاتې کېدل نه پنه رسوي او د دنیوي ګټو څخه محروم پاتې کیږي، نو د بدر تر غزا وروسته په ظاهر مسلمان شو، مګر په زړه کې هغه کافر و. هر وخت چې به د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د ازارولو توان او طاقت به پیدا کړي او موقع به په لاس ورغله، خامخا به هغه کار کوي. او د هغه نور ملګری چې د سره په پاچاهي کې وزیران یا رئیسان وای، او اوس د رسول صلی الله علیه وسلم پر اتک سره هغه منصبونه د دوی څخه ولاړل، هغه هم دغه عبد الله سره د شیطانی نقشو او د دسیسو په عمل کولو کې کومک کوي. او ډیر ځله به د مسلمانانو نوي ځوانان او ضعیف العقل کسان د خپل دسیسو د عمل کولو لپاره د لاس اله ګرځول. او دریم ډله چې هلته موجوده و هغه يهودو. دا هغه يهودو چې په خوا کې د رومان د ظلم څخه حجاز ته راغلي وو، که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین ول، خو پس له هغه چې حجاز ته رالل په ژبه، په لباس، په عاداتو او په اصطلاحاتو کې د عربو اوسېدل. حتی د قبیلو او د افرادو نمونه یې هم عربي کړل. د عربو سره د ښځو د طرفه دوستي هم وکړي، څو پر دغه ټولو سربیره هغه خپل ذاتي جنسیت یا قومیت هم ساتلی و. په عربو هیڅ نسول ګټ، بلکې په خپل اسرائیلي او یهودي جنسیت یې فخر هم کوي. او عرب یې ډیر سپک او خوار بلل، تر داسې اندازې چې عرب یې امیین بلل، یعنی امیین یعنی وحشان او بیعقلان او رذیلان. د عربو مالونه په هر طریقه سره چې وي د ځان لپاره حلال او مباح بلل، لکه څنګه چې الله جل جلاله د دې دغه قول او عقیده د سورة آل عمران په 55 نمبر آیات کې ذکر کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، یعنی بشکه دغه يهودي کتابیانو بویل نسته پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه، یعنی موږ مالونه او اولادونه او ارڅه خړلې شو، که په چم وي، که په خیانت وي، که په زور وي، که په هر طریقه وي.
د يهودو په مسلک او په دین کې امیان او هر هغه چاته ویل کېدل چې يهودي نه وي او دغه يهودو د خپل دین د نشرولو لپاره هیڅ حماس او احساس نه درلودي، بلکې د دوی سره هغه دینی سرمایه چې پاته وه هغه فال، سحر، کوډي او جادو ول. په دغو شیانو سره خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل. په کسب او په پیسې ټولولو کې دی ډیر ماهران او استادان ول. د حبوباتو او خرما، د شرابو او د لباسو تجارت د دوی په لاسو، واردات یې غله او شرابو، صادرات یې خرما و. بېله دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول. د عربو څخه یې څو چنده ګټې اخیستلې. یوازې تجارت یې نه کوي بلکې سود او ربا یې هم خوړل. د عربو شیخانو او رئیسانو ته به ډیر پورونه ورکول. هغه به بیا دغه مالونه په بې پروایي سره د دې لپاره مصرفول چې شاعران په خپل اشعارو کې صفت وکړي او په خلکو کې نوم لوړ شي. خو چې بیا به د يهودو پورونه نسوای ادا کولای، نو به خپل زراعتي مځکې او باغونه پر هغو ګرو کړل. څو کاله به نو تیر سوي چې دغه مځکې او باغونه به د يهودو شول. يهود د چمو او د دسیسو، د فساد او د شیطانتو خاوندان ول. د عربي همسایګانو قبیلې چې د دوی سره پرتې وې د هغو په مابین کې فساد او شیطانت جوړ کړی و. عربي قبیلې به د دوی په پټ چمو او په دسیسو په پرلپسې جنګو باندې اخته وې او دوی به په پټه خوله باندې ورته ناست ول. هر کله چې به دغه یهودو ولیدل چې د جنګ اور مړ کېږي، بیا به یې هغه اور راتازه کوي. خپل شیطانتونه او فسادونه به یې د دوی په مابین کې وکول او دوی به په ارامه ورته ناست ول او عرب به په دې اورو او په دې جنګو کې سرسوزل کېدل. او بیا به د عربي قبیلو مشرانو ته د سود او د ربا درانه پورونه هم د دې لپاره ورکول چې د مسکنت او د غریبۍ په سبب د جنګ څخه خلاص وانخلي. يهودو په دغه کار سره دوی ګټې کولې. یو خې خپل يهودي کیان د عربو څخه په داسې ډول ساتلی و چې عرب په خپل مابین کې په جنګو سره اخته کړي ول، او بل یې د ربا او د سود بازار تود ساتلی و. څو چنده ګټې به اخیستلې او بې اندازې ثروت یې لاسته راوړی. په مدینه منوره کې د يهودو درې مشهوره قبیلې اوسېدلې. اول بنو قینقاع چې د خزرج د قبیلې متعهدین ول او کورونه یې دننه او په داخل کې د مدینې منورې ول. دویم بنو نغدیر، دریم بنو قریظه چې دغه دوی قبیلې د اوس د قبیلې متعهدین ول او تر مدینې منورې د باندې اوسېدل. او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به د اوس او د خزرج د قبیلو په مابین کې جنګونه پیښول او په خپل دغه يهودي قبیلو د بعاث په جنگ کې ګډون او اشتراک هم کړی دی. دا معلومه خبره ده چې د يهودو څخه دا امید نه کېدی چې اسلام ته دی بېله بغضه او عناد په بل سترګه وګوري، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د دې د قوم او د جنس څخه نه و چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه ترڅنګ ودرېږي. او بل دا چې د اسلام دعوت صالح دعوت چې د فاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کوي او د دشمنیو او د عداوتونو اور یې وژي او په ټولو کارو کې خلک و امانت او دیانت ته رابلل. خلک یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټولو معنا دا و چې د یثرب عربي قبایل باید په خپل منځو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیلې د يهودو د هغه شیطانی اعمالو څخه خلاصېدلې. د يهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی او هغه د ربا مالونه کم چې دوی د سرمایه‌دارۍ پر اساس باندې تازه ساتلی وو، هغه پر دوی باندې حرامېدی. بلکې د دې ډیر احتمال وو چې دغه عربي قبایل ویش او توجیه سي. کم باغونه او ځمکې چې يهودو د ربا په معاملو کې ځینې اخیستي دي، هغه بیرته خپل لاس ته کله چې يهودو د اسلامي دعوت په مفهوم پوه شول او ویلیدل چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرام راولي، د خپل ځانو د لپاره د ټول توانونه تر نظر وایستل. نو ځکه يهودو د دغه ورځې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغلی، نو دوی خپل شدید دشمنی او عداوت په زړه کې ورسره پیدا کړي. که څه هم دوی په شروع کې دغه عداوت د ښکار کولو جرأت نه درلودی، خو پس له څه مودې دغه د عداوت په واضحه اندازه باندې ښکاره کړي. د يهودو
دغه عداوت په واضح ډول په هغه واقعه کې ښکارېږي چې ابن اسحاق د ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله عنها چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه وه او د حیی ابن اخطب یهودي لور ده، او دغه حیی ابن اخطب د مدینې منورې د یهودو د مشرانو څخه و، چې دا قصه به په وروسته کې راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم صفیه رضی الله عنها څنګه په نکاح کړه. دغه صفیه رضی الله عنها وایي زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانه وم. هر وخت چې به پلار ولیدم غېږ بیا راته خلاصه کړه او په بغل کې بیا ونیولم. دغه رنګه پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېدل پر هغه هم ګرانه وم. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی او په قبا کې یې واړول، سهار وختي زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب د رسول صلی الله علیه وسلم د لیدلو دپاره ورغلل او ماښام د لمر لوېدلو سره ستړي هلاک غمجن او پریشانه بیرته کور ته راغی. صفیه رضی الله عنها وایي کله چې ما دوی ولیدل نو لکه پخوا چې به مې کومه مینه ورسره کوله نو په شوق او په چابکي سره مې دوی ته وځغستل، مګر په دغه ورځ د هغه غم په سبب چې د دوی سره و یوه هم راته ونه کتل. یوازې دا نه چې په غېږ کې نه ونیولم بلکې راته ویې لا نه کتل. ډېر غمجن او پریشانه وه. صفیه رضی الله عنها د دغې ورځې خبرې او بیان بیا په وروسته کې کوي او وایي وامې رویدل چې زما اکا ابو یاسر زما پلار ته وویل آیا هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار مې وویل والله هغه نبی دی. اکا مې وویل آیا تا وپېژندی او یقین دې شو؟ پلار مې وویل هو. بیا مې اکا ورته وویل نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لرې؟ پلار مې وویل تر څو چې ژوندی یم په والله دښمني او عداوت به ورسره کوم. سبحان الله، د یهودو دغه حال دی. په حق پوهېږي او حق ور معلوم شو، مګر په دغه واقعات سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د یهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې یهود هم هغه یهود دی او هغه عداوت دی. خو نه پوهېږم چې جاهل او بېخبره مسلمانان څنګه پر د یهودو باندې اعتماد کوي او ولې دوستي ورسره کوي. د یهودو د عداوت او د خیانت بل شاهد د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه کیسه ده چې امام بخاري روایتوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې د مدینې منورې د یهودو د لویو علماو او د احبارو څخه دی. وایي زه د خپل خاله سره ناست وم، خبر رالی چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. عبدالله ابن سلام په لوړ اواز سره تکبیر ووایي الله اکبر. خاله په تعجب شوه چې عبدالله څنګه د دې سړي په راتګ سره چې وایي خلک وایي نبی دی دی تکبیر وایي. نو خاله یې ورته وویل قسم دی که موسی علیه السلام راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته وویل ای خاله دغه سړی او موسی علیه السلام دواړه ورونه دي، هغه هم نبی او دی هم نبی دی. خاله یې ورته وویل ستا پر حال دې افسوس دی، ته څنګه وایې چې دا سړی نبی دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته وویل هغه علامې چې د نبی اخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر شوي دي هغه ټوله په دې کې موجود دي. خاله یې ورته وویل ولاړ شه او ځان ته صحیح حال معلوم کړه. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هم په تلوار د بني نجار منطقې ته ورغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه یې داسې خبرې واورېدې چې هغه ټولې د راتلونکي نبي علامې وې. عبدالله ابن سلام پر هغه ځای او په هغه ساعت باندې ایمان راوړی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د مدینې منورې د یهودو څخه هغه اول یهودي دی چې په اسلام باندې مشرفه کېږي. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله یهود تهمتي او بهتان ویونکی قوم دی، که دوی زما په اسلام خبر شي نو بیا ستا په حضور کې پر ما باندې بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر شي یهود او د هغو مشران راوغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم یهود راوغوښتل او عبدالله ابن سلام دالته په یو خونه کې پټ شو. یهود رالل او کښېنستل. رسول صلی الله علیه وسلم دوی اسلام ته دعوت کړ، خو دوی د اسلام د قبلېدلو څخه انکار وکړ او اسلام یې نه قبلوی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه په باره کې پوښتنه ځینې وکړل چې عبدالله ابن سلام په تاسې کې کم مقام او درجه لري؟ یهود وویل هغه په موږ کې لوی عالم دی او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او ژور مقام خاوند دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که هغه ایمان راوړي بیا تاسې څه وایاست؟ یهود وویل الله دې یې د دې کار څخه وساتي او دغه جمله یې دوه او درې وارې وویل. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د هغه پټ ځای څخه راووتی او په لوړ اواز سره وویل
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا پر یهودو لوی دلیل و چې دا دین حق دی، مګر یهودو وویل دی په موږ کې بې عقل، درواغجن، جاهل دی او نور بدی هم پر وویل. دغه د یهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کوي چې عبدالله په موږ کې عالم او مشر او شریف دی، مګر کله چې ولیدل چې خبره د دوی په نفع او په فایده باندې نه ده، نور څه یې شروع کړ. یهود بیا وفا او پر وعده باندې خلاف کوونکي دي. هر کله د وعدې خلاف کوي او پر وعده باندې وفا نه لري. لکه په عربو کې متل دی الیهود لیس لهم العهود، یعنی یهود لره پر خپل وعدو او عهدو باندې وفا نشته. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدلو په اوله ورځ د یهودو په باره کې حاصله شوه. موږ مخکې د اسلامي نوې ټولنې د جوړولو دپاره د مشکلاتو خبرې کولې او د دغه ذکر سوو درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او د یهودو مشکلات هغه مشکلات ول چې مسلمانانو خاصتا رسول صلی الله علیه وسلم ته د داخله څخه متوجه ول. یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دپاره د دغو درو ډلو داخلي مشکلات دغه بیل مشکلات ول، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه قوه وه، هغه به قریش ول. د لسو کلو راهیسې هغه وخت چې مسلمانان په مکه مکرمه کې د دوی تر لاس لاندې ول، دوی د عذاب ټولې طریقې کوهل او کټکول ول، که عذابونه او ازارونه ول، که لوږې وي او که مقاطعې وي، هغه یې پر استعمال کې. بیا چې مسلمانان مدینې منورې ته هجرت وکړ، د دوی ټول مالونه که مځکې ول، که کورونه ول، که مالونه ول، که حیوانات ول، دا ټول غصب او مصادره کړل. د مسلمانانو او د دوی د ښځو او د اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه یې بندیان کړي او عذابونه یې ورکړي. یوازې دا نه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم چې د اسلام د دعوت خاوند د هغه د وژلو اراده هم وکوله او په دې کې بې اندازې زیات مال هم مصرف کړي. نو قریش چې په عربو کې دینی او دنیوي صدارت او ریاست یې درلودی، ځکه دوی د حرم اوسېدونکي ول او د بیت الله شریفې تصرف د دوی په لاس کې و. نو د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینې پر ضد راوپارول تر داسې اندازې چې مدینې منورې کم ښار چې و دا د شدید مقاطعې په حالت کې سو، واردات یې لږ سول او د مهاجرو مسلمانانو شمیر هم ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابینځ کې چې نوی یا د هجرت وطن جوړ سوی دی، په دې کې هغه جنگي حالت هم دلته برقراره سو. نو دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او وایخي، لکه څنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړل او وایخستل، نو باید چې مسلمانان هم د دې مالونه واخلي، او لکه څنګه چې هغو عذابونه ورکړل باید چې دوی هم هغه رقم عذابونه ورکړي. دا هغه قضیه او مشکلات ول چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو رسول او لارښوونکي او د یو امام او د یو قائد په صفت د هغه سره مخامخ وو، او رسول صلی الله علیه وسلم د رسول او د رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف په پوره ډول سره انجام کړل. هر قوم ته د رحمت او د شفقت او د شدت او د عذاب څخه هغه څه ورکړل چې د هغه شی به دوی مستحق او لایق ول. او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت پر شدت غالب وو، ترڅو چې په لږو کلو کې امریت او اداره اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېدل. اوریدونکي به د رسول صلی الله علیه وسلم دغه عادلانه او کامیابه تصرفات او حالات په راتلونکي بیان کې په ښکاره ډول سره واوري. څنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانول، نو د هغو د جملې څخه یوه واقعه دا ده چې د هجرت په شروع او په ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره و هغه وفات شو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت دمخه د جمعې اول لمونځ
ادا کړي او هغه هم د اسعد ابن زراره په کور کې ادا شو او دغه لمانځه خطبه هم اسعد ابن زراره رضی الله عنه وویل. دی هغه څوک دی چې د مصعب ابن عمر رضی الله عنه په ملګرتیا به د مدینه منورې پر کلو او پر کورو باندې ګرځېدی او خلک به اسلام ته دعوتول. نو د اسعد ابن زراره رضی الله عنه وفات د هغه لوی واقعه څخه چې د هجرت په شروع کې پیښ شو. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي پاته برخه د سیرت په راتلونکو کیسو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.